کابل کې د یو لوی سوداګریز مرکز د جوړېدو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. نوی خیرخواه سوداګریز مرکز د کابل ښار په یوه مهمه سیمه نادر پښتون واټ سره په نوې او عصري بڼه جوړ شو. دا په افغانستان کې اولین مارکیټ دی چې داسې یو بهترین مارکیټ افتتاح کیږي په سطح د افغانستان دی. یعنی د دوبۍ نقشه ده، دا مکمل دوبۍ نقشه ده او داسې مارکیټ په افغانستان کې لا تر اوسه افتتاح شوی نه دی. دا اولین مارکیټ دی او ډېر غټ مارکیټ، تجارتي مارکیټ دی چې د الکترونیکس او موبایل او بانکونه هم پکې شامل دي. الحمدلله دغه نن ورځ کومه ده د نوي خیرخواه مارکیټ د افتتاح ورځ ده او د افغانستان په سطح نه بلکې د اسیا په سطح باندې الحمدلله یو معیاري مارکیټ جوړ شو. تقریبا 15 جریبزي کې دغه مارکیټ جوړ شو او دغه اوسنی نظام مطابق الحمدلله ډېر ښه پرمختګ روان دی او الله دې وکړي دغه د ټول ملت افغانستان لپاره د یو خیر یو د تجارتي مرکز وګرځي. سړی د خپل وطن ترقي او پیشرفت ویني خامخا ډېر خوشحالېږي. بیا بالخصوصا په دا رقم پروژې چې د افغانستان چې د اسیا په سطحه باندې یو پروژه لکه یحیی چې دوبۍ ته لاړ شي یا یو بل اسیایي یا اروپایي هېوادو ته لاړ شي په دا رقم یو سوی باندې مارکیټ لکه د نورو هېوادو په شکل ده. طبعا موږ ډېر خوشحالېږو دې ته او ټول افغانان انشاءالله دې ته ډېر خوشحاله کېږي. دغه لوړ پوړیزه ودانۍ د اسیا په کچه او د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په شان له پرمختللو اسانتیاوو برخمنه ودانۍ ده. د یادې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې د اسلامي امارت یو شمېر لوړ پوړو مسؤلینو ګډون کړی و چې د خصوصي سکتور د ملاتړ ژمنې وکړي او له بهرمیشتو پانګوالو هیوادوالو یې وغوښتل چې خپل هیواد ته دې راستانه شي او دلته دې پانګونه وکړي. الحمدلله د اسلامي امارت پر راتګ سره د هیوادوالو په ځانګړي ډول د سوداګرو، پانګوالو او پانګه لرونکو امنیت خوندي او په خورا ډاډه زړه خپل ورځني چارې ترسره کوي. د افغانستان اسلامي امارت لومړی اقتصادي پروژه چې د 22.8 میلیونو ډالرو په ارزښت د خصوصي مشارکت او د خصوصي سکتور سره قرارداد لاسلیک شو. نن الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی چې نن یې د افتتاحي په مراسمو کې ټول ګډون کوو. یاده پروژه چې 9 منزله ده، 2 منزله ځمکتل دي چې د پارکینګ لپاره اختصاص شوې ده. 1800 موټرو ظرفیت لري چې دا زموږ د ښار په مرکزي نقطه کې د ښار په ترافیک کې ډېره مثبته اغیزه لرلی شي. با نمایندگی از تمام تجار بخش الکتریک، الکترونیک و موبایل و پردجاتی که در این کمپلکس الکترونیکی نوی خیرخواه مارکت سرمایه گذاری کردیم قدردانی و تشکری میکنم از رهبری دلسوزانه امارت اسلامی افغانستان که واقعاً برای ملت مظلوم و شهید پرور این مرزبون یک مداوای شدین که الحمدلله بعد از تقریبا 42 سال جنگ و بدبختی روی آرامش، روی راحتی و سهولت ها برای سرمایه گذاری و برای تقویه و برای بازسازی زیربنای اقتصادی تمام زمینه ها را مشاهده کردیم. این پروژه در مساحت 9361 متر مربع که ملکیت‌های 3 اداره محترم دولتی، بانک محترم ملی، وزارت مالیه و شاروالی محترم کابل میباشد و تناسب مساحت‌هایی که شما در اسکرین می‌بینید ارتباط دارد. یعنی این پروژه مشارکتی بین سکتور خصوصی و بین 3 اداره محترم دولتی تحت مدیریت واحد ریاست محترم تأسیسی سرمایه‌گذاری کرده است. نوعیت این پروژه مشارکتی اصطلاح انگلیسی دیزاین بیس اپریشن ترانسفر که دیزاین اعمال، بهره‌برداری و انتقال پروژه‌ای میباشد. این پروژه که 4 مرحله کاری دارد فعلا در مرحله تکمیل دوم یعنی اعمال پروژه قرار می‌گیرد و مرحله بهره‌برداری پروژه که عبارت از جمع‌آوری و شروع مشتریای این پروژه است که عبارت از مرحله بهره‌برداری می‌باشد. بعد از این
انشاءالله شاید افتتاح بخشی باشیم. مهمترین فاکتوری این پروژه عبارت از مقدار سرمایه‌گذاری به پروژه میباشد. این پروژه قبل از منظوری مقدار سرمایه‌گذاری 32,089,500 دلار آمریکایی برآورد و تخمین زده شد که بعد از هیئت مشترکه ادارات محترم دولتی و تمام ادارات زیرساخت پروژه مقدار سرمایه‌گذاری نهایی پروژه 33,942,789 دلار می‌باشد که به ابعاد قوانین تدارکاتی در محدوده 15% یعنی 5.6% که یکی از پروژه‌های مهم امکان‌پذیری اعداد فاکتور سرمایه‌گذاری به شمار می‌رسد. انکشاف و ترقی یک مملکت وابسته به رشد تجارت و حمایت از سکتور خصوصی در آن کشور می باشد. از این رو امارت اسلامی افغانستان در تلاش است تا اقتصاد، تجارت و به طور خاص سکتور خصوصی به معنای واقعی آن رشد نماید و امارت اسلامی من حیث تسهیل کننده و حمایت کننده سکتور خصوصی دائما می باشد. کشوری که رنج و درد فراوان را تحمل نموده از این طریق به طرف رشد و ترقی هدایت شود. یک نمونه از این برنامه‌های ما عقد قرارداد اعمار نوی خیرخواه مارکت با سکتور خصوصی می باشد که زمینه فعالیت بهتر را برای تجار و دکانداران در یک فضای بسیار عالی فراهم نموده و شما عزیزان امروز شاهد افتتاح آن هستید. قرارداد کمپلکس متذکره به شکل قرارداد مشارکت عامه و خصوصی بعد از طی مراحل آن در ادارات و بخش‌های زیربط در جلسه شماره 10 مورخ 24/8/1400 کابینه امارت اسلامی افغانستان مورد تایید قرار گرفت و بین مقامات اماراتی، شرکت سرمایه‌گذار سنسکای گلوبال، اتحادیه متضررین و شرکت ساختمانی ترکی پمتک به تاریخ 7/9/1400 هجری شمسی به امضا رسید. بعض افغانای ما شما معلومات دارین در کشورهای دور و نزدیک بسیار سرمایه گذاری های زیاد کردند اونجا. بیایند، درست است در اونجا هم سرمایه گذاری داشته باشند، در وطن عزیز خودم بیایند در اینجا سرمایه گذاری بکنند تا از یک طرف وطن عزیز ما و شما آباد شود و از جانب دیگر برای جوانای عزیز ما و شما که به خاطر به دست آوردن یک مشت رزق حلال خود به مسافرت‌های دشوار مبتلا می‌سازند تا جلو از اینا هم گرفته شود و همچنان برای از اونها اشتغال در داخل کشور عزیز ما و شما مهیا شود و یک عده هموطنان ما و شما که به اساس بعض تشویش در کشورهای بیرون رفتن، برای از اونها هم پیغام مایی است که دروازه افغانستان برای همه هموطنان باز است. افغانستان خانه مشترک همه ما و شماست. بیاین بخیر در وطن، هیچ مشکل برای هیچ کسی در اینجا وجود ندارد. بیاین در وطن خود در اینجا زندگی داشته باشین، زندگی با احترام، زندگی مسالمت آمیز داشته باشین، یک جا وطن عزیز خود با هم آباد بکنیم. دا یادونه وړ ده چې په وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د نویو سوداګریزو مارکیټونو، سړکونو او څلور لارو د جوړولو کارونه زیات شوي چې کابل ښاروالۍ او خصوصي سکتور په دې برخه کې رغنده فعالیتونه ترسره کړي دي.